ښه په ننګرهار کې یعنې په شرقي زون کې د ستروس خاندان د مالټو د لیمو د دې باغونو جوړولو هغه مروج وخت یې پسرلی دی چې خلک پسرلي کې باغونه کینوي، خو که چیرې په مني کې باغونه وکرل شي د هغې نتیجه ډېره ښه راځي. د پسرلي نه هم د دې بوټو وده او نمو ښیي، خو د مني نه هم که چیرې په د اوړي په آخر کې وکرل شي نو د دې په نتیجه کې لا ښه والی دی. خو صرف یوه مسله یې چې د اوبو سیستم باید ورته برابر وي، ځکه بوټي باید هېڅ صورت باندې تنده ونه وهي. دغه بوټی چې تاسو ګورئ دا موږ د یو څه بوټي هم د سرطان په میاشت کې کېنول، یو څه هم د اسد په میاشت کې کېنولي دي. د سرطان میاشت بوټي هم روغ جوړ دي، هېڅ مسله پکې نشته، او د اسد په میاشت کې چې موږ کرلي دي هغه هم روغ دي. خو دلته باید یوه خبره واضح چې دا بوټي په خلطه کې وو، ټوله ریښه یې په خلطه کې وه، د خپلې نرسري نه هم راوویستل او دلته هم وکرل، او بل د اوبو هم پرې خیال کړی دی. نو د ژمي نه چې څومره وختي کرل کېږي بوټي، اوس د دې ښه والی دا ده که چیرې د سرطان یا د اسد په میاشت کې یو باغ جوړېږي نو دغه بوټي وده کوي، دا تر هغې پورې چې ژمی پرې راځي نو د دې لاندې ریښې هم وده کوي، پاس تنه هم یو څه وده کوي. نو دا بوټی په ژمي کې تیار سټبلش شوی، یعنې ځان یې په خاوره کې ټینګ کړی یا عیار کړی، نو راتلونکي فصل کې لکه راتلونکي پسرلي کې دا بوټي بیا ډېره یو ښایسته وده شروع کوي نسبت هغه بوټو ته چې هغه مستقیما پسرلي کې کرل کېږي. نو تاسو کولی شئ چې که څوک ورته د اوبو امکانات برابرولی شي چې بوټي ترېنه تنده ونه وهي، نو دی کولی شي چې په د سرطان او د اسد په میاشت کې هم باغداري وکړي، یعنې باغونه جوړ کړي. ګوره دغه بوټي ته چې ور روان یم دا بوټی موږ ویستی یم، دا ګوره دغه پخوانی بوټی دلته پروت دی، دا بوټی خراب وده یې صحیح نه وه، نو د هغې په ځای بل بوټی کېنولو. یوه بل همدا مسله هم ده چې زمونږ په نرسریانو کې ځینې بوټي داسې چې هغه خپله بوټی سالم نه وي، په نرسري کې سالم نه وي، ځینې وخت داسې کېږي چې هغه په صحیح طریقه ونه کرل شي، هغې ځکه مشکل وي. نو باغداران باید خپلو باغونو کې وګرځي، هغه بوټي چې کمزوري صحیح وده یې ونه کړه نو کوشش دې وکړي چې هماغه په همدې اول کال کې بدل کړي، ځکه ځینې بوټي داسې چې کلونه کلونه پرې خواري وکړي اخر هم نتیجه نه ورکوي. ګوره یو بوټی دا دی، دا موږ نوی کرلی دی، تقریبا یو میاشت پرې کېږي. د دې خپل بوټی دا دی چې په تیز کې کرل شوی و، خو نتیجه یې ښه نه وه، بوټی کمزوری و، که نه شین بوټی و. دا بوټی موږ داسې حالت کې ویسته که بل باغدار یې وګوري چې باغدارۍ سره بلد نه یا ستروس سره کیدای شي ونه باسي هغه بوټی. خو موږ په باغ کې ګرځو، اوس هم پکې ګرځو، کله چې کوم کمزوری بوټی په مخه راځي هغه ترېنه وباسو. نو زموږ باغدارانو کې دغه شی هم باید یو څه یو رواج وکړو بیا چې په باغ کې کله باغ کرل کېږي، خصوصا دا غټ باغونه دي، په دې کې حتمني یو 10 بوټي 50 بوټي به داسې وي چې هغه صحیح وده نه کوي، نو هغه باید وویستل شي، د هغې په ځای باندې نور بوټي باید وکرل شي، ځکه دا تاوان نه ده چې اوس یو بوټی بدلېږي د هغې په ځای بل اخیستل کېږي، خو غټ تاوان دا ده چې 3-4 کاله په یو بوټي باندې خواري مو وکړئ، اخر هغې نه چندان بوټی هم جوړ نه شي، نو هغه بیا غټ تاوان وي. نو خو دا ده چې همدې وخت یو بوټي باندې سړی بېرته مصرف وکړي، یو بوټی نیم نور واخلي او هغه بوټي چې کمزوري دي د هغې په ځای وکري. اوس دغه بوټي که تاسې وګورئ د دې وده او نمو هر څه نورمال دي، خو یو نیم بوټی بیا داسې په باغ کې موږ ته په لاس راځي چې د هغې نه یې تنې وده کړي، نه یې پاس څانګو وده کړي، نو لکه کمزوری بوټی، نو هغه باید د باغ نه لرې شي او په ځای نور وکرل شي.